قارون د الله تعالی دښمن و، ډیر مالدار و. عبدالرحمن ابن عوف چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابي و، ډیر مالدار و. خو فرعون چې د الله تعالی دښمن و هم مالدار و. همدارنګه سلیمان علیه السلام د الله تعالی پیغمبر و، ډیر زیات مالدار و. لدې ښکاري چې د دنیا نو د الله تعالی د محبت معیار نه ده، مقیاس نه ده. ځکه که دغه دنیا د مچ د وزر په اندازه ارزښت درلودای، الله تعالی به کافر ته نه ورکړي، کافر به ترې څکه نه وکړي. دغه دنیا کې هر څه چې دی هیڅ ارزښت نه لري مګر دا چې انسان تقوا، پرهیزګاري او قوي ایمان ولري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. کچېرې تاسې په بهرنیو هیوادونو کې ژوند کوئ، وخت نه لرئ، یا جوماتونه یا اسلامي مرکزونه له تاسې لري دي او غواړئ چې قرآن کریم زده کړئ او په ژوند کې له کړاوونو بچ شئ، میزان اکاډمي ستاسې په خدمت کې ده. موږ ستاسې لپاره د دیني زده کړو د اسانه کولو لپاره میزان اکاډمي جوړه کړې. په دې اکاډمي کې په آنلاین بڼه قرآن کریم، حدیث، فقه او عربي ژبه زده کړئ. په ډېرې اسانۍ یوازې په څو کلیکو میزان اکاډمي کې داخله وکړئ او د دنیا او آخرت ښېرازي هم د ځان لپاره او هم د خپل اولادونو لپاره د میزان اکاډمي له لارې تضمین کړئ.